د نن چهارشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د کابل امنیه قومندانۍ له مرستیال د کابل ښار د علماو شورا له غړو او د مدرسو له استادانو سره په لیدنه کې له استادانو غوښتي چې په مدرسو کې د عصري زده کړو زمینه برابره کړي. د ټولګټو چارو وزارت له لوري د هیواد د لویو لارو په هر 80 کیلومترۍ کې په 28 ولایتونو کې 15 جوماتونه رغول کیږي چې په یو وخت کې به د 3000 لمونځ کوونکو د ځایېدو وړتیا ولري. د خوړو او درملو ملي ادارې سرپرست له افغانستان لپاره د MSF موسسې له رئیس فلیپ ریبرو سره په کتنه کې د درملو د داخلي تولیداتو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د کډوالو چارو وزارت ویلي چې پرون 90 کورنۍ په جبري توګه له پاکستان هیواد ته راستنې شوي دي. په هلمند کې د ملي پولیسو له ښوونیز او روزنیز مرکز څخه د هلمند او نیمروز ولایتونو اړوند د 8مې دورې 439 تنه پولیس له مسلکي زده کړو فارغ شول. کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا نن په کابل کې د 10,000 امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې د دولتي مسلخونو د غوښې پلور څانګه پرانیستله. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست وزیر بلخ ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د دې ولایت 8 ولسوالیو کې د اوبو ذخیره کولو 10 چک ډیمونه جوړیږي. د بغلان د قانون ریاست مسؤلین وایي چې د روان 1402 هجري لمریز کال له پیله تر دې دمه د تیږو، ریګ، کریډ، ډبرو سکرو، چونې، ودانیزو توکو او د سیمټو له خامو مواد څخه څه باندې 315 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. 50 تنه منصوبین د غزني په امنیه قومندانۍ کې د پوځي او مسلکي زده کړو بشپړولو وروسته فارغ او بری لیکونه ورکړل شول. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د بغلان ولایت په مرکزي بغلان، پل خمري، دهنۍ غوري، دوشي او خنجان ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځېدلې او اوسېدونکي اوس مهال د برېښنا څخه برخمن شوي دي.